بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د اسلام د پیل اتلې میرمنې. درنو اوریدونکو، د اسلام د پیل د اتلو میرمنو څخه یوه اتله میرمن ام المؤمنین ام حبیبه رمله بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها ده. دې میرمن په حبشه کې د مهاجرت شپې ورځې تیرولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره وغوښته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدف دا و چې د دې ښځې د غربت دردونه راکم کړي. له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نکاح په تړلو باندې د حبشې پاچا نجاشي هم ګواه و. نجاشي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په استازیتوب دې ښځې ته مهر ادا ک. دا میرمن له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ډیره لرې وه. د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها قصه د هغې په ژوند کې یوه عجیبه قصه ده او په دې ارزي چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها په تاریخ او د سیرت په کتابونو کې د عبرت او درس لپاره ولوستل شي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د مکې د مشر د ابو سفیان لور او د معاویه بن ابي سفیان سکه خور وه. لومړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ترور له زوی عبیدالله بن جحش سره واده وک. خاوند د اسلامي دعوت په پیل کې په مکې مکرمه کې مسلمان شو. میرمنې هم پلوي وکړه او اسلام یې راوړ. دا چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها پلار د اسلامي دعوت له سترو دښمنانو څخه و، وویرېده چې زیان به ورته ورسوي. له خپل خاوند عبیدالله بن جحش سره یو ځای هوډ وکړه چې حبشې ته د دویم هجرت په ترڅ کې مهاجر شي. کله چې ام حبیبې رضی الله تعالی عنها مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت کوه، حامله وه. کله چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها پلار ابو سفیان د خپلې لور له اسلامه خبر شو، ډیر زیات غصه او په قهر شو. په ځانګړې توګه کله چې له دې خبر شو چې لور یې ورته مکه هم پریښې او حبشې ته هجرت کړی، له غصې یې نږدې و چې رګونه شکېدلي وی، ځکه د رسېدلو وس یې ورته هم نه درلود. کله چې د مکې مکرمې مهاجرین حبشې ته ورسېدل، د حبشې پاچا نجاشي ورته ځای ورکه او هغوی ته د دین په برخه کې د امان ډاډ ورک. مسلمانانو هم په خلاص زړه عبادتونه کول
او له هیچا یې د ویرې احساس نه کوه. په همدې وختونو کې رملې بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها خپله لور حبیبه بنت عبیدالله وزیږوله. رمله هم بیا په ام حبیبه کنیه باندې مشهوره شوه. هغې ګمان کوه چې گویا له کوچنۍ کورنۍ سره به حبشه کې د تل لپاره اوسیږي. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها په حبشه کې د مهاجرت سختې شپې او ورځې تیرولې. یوه شپه یې خپل وطن ډیر په زړه راوورید. خوب یې ولیده او په خوب کې ډیره نارامه شوه. نو ناڅاپه له خوبه په ویره او ورختایي راپاڅېده. په خوب کې خپل خاوند عبیدالله په ډیر بد حالت کې ولید. کله چې خاوند ته خوب بیان که هغه ورته هیڅ توجه ونه کړه. لکه څنګه چې خپل خاوند په بد حالت کې لیدلی و هماغسې پیښ شول او خاوند د اسلام له سپېڅلي دین څخه مرتد شو او د حبشیانو د دین نصرانیت پلوي یې وکړه. خاوند یې ډیره هڅه وکړه چې خپله میرمن هم له اسلام څخه واړوي، خو هغې صبر وکړه او په خپل دین باندې پاتې شو او په ډیر زغم سره د خپل خاوند د ارتداد غم په زړه تیراوه. د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها غم هله زیات شو چې کله خاوند د شرابو څښاک ته مخه کړه. د شرابو په څښلو دومره روږدی او عادتي شو چې له همدې امله بیا هلاک شو. د خاوند له وفات وروسته ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په کور کې یوازې پاتې شو. هم له کور او کلی او هم له خاونده جلا شوه. د صبر د تلقین او تسلیت لپاره یې له غښتلي ایمان پرته د مهاجرت په سیمه کې بل هیڅوک نه درلود. بس همدا غښتلی ایمان و چې ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ته یې تسلیت ورکړ. غښتلی ایمان چې له امله یې خپل کور او کلی پریښی و، او هغه کسان چې له کور او کلي ورسره په هجرت وتلي و د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د تسلیت یوازینۍ مرجع ګڼل کېده. ورځې تیرېدې او ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د بیلتون شپې او ورځې تیرولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حبشه کې د مهاجرینو حالات څارل او د هغوی په اړه به یې پوښتنې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبیدالله بن جحش په ارتداد باندې خبر شو. نو د عبیدالله بن جحش په ارتداد ډیر زیات خفه شو چې دا د دین نه اوښتی او مرتد شوی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هوډ وکړ چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها غم په خوشحالۍ او بیلتون یې په ښکلې ډالۍ جبران کړي. هماغه و چې د هجرت په شپږم کال یوه ورځ د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د کور دروازه ټک ټک شو. چې کله ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دروازې ته راغله، ګوري چې د نجاشي یوه خادمه ده او د نجاشي همدغې خادمې ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ته یو پیغام راوړی او ورته یې وویل پاچا درته وایي یو څوک د وکیل په توګه وټاکه چې د عربانو پاچا ته دې واده کړو. ځواب یې رالیږلی او تر څو تا هغه ته وغواړي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د لیک په محتوا او مقصد باندې په بشپړه توګه پوه نه شو. هغه لیک چې د خوشحالیو له پیغامونو او زیرو ډک و
په کره توګه یې ترې مفهوم وانخیسته، مطلب یې ترې وانخیسته. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د نجاشي له خادمې د نورو معلوماتو پوښتنه وکړه. هغې ورته ټینګار وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشې پاچا نجاشي ته ځواب لیږلی چې ام حبیبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره وغواړي. کله چې دا زیری واورېده، سمدلاسه یې د سپینو زرو 2 بنګړي راوویستل او د نجاشي خادمې ته یې ورکړه. بیا د خپل قوم بنو امیه څخه د مهاجرینو یو مشر خالد بن سعید بن العاص بن امیه ته ځواب ولیږه. هغه یې په خپل واده کې د وکیل په توګه ونیوه. ماښام مهال نجاشي مسلمانان را وغوښتل. دوی د پیغمبر علیه السلام د تره د زوی جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راغلل. خالد بن سعید د رملې بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها وکیل هم راغی. نجاشي پاڅېده او داسې وویل: محمد بن عبدالله راته لیک رالیږلی و چې ام حبیبه بنت ابي سفیان ورته واده کړم، څوک یې وکالت کوي؟ خلکو ورته ځواب ورکړه چې خالد بن سعید. نجاشي خالد بن سعید ته مخ که او ورته وویل: خپل پیغمبر ته یې واده کړی، د هغه پر ځای به زه 400 دیناره مهر وکړم. او ویل کیږي چې 4,000 دینار یې ورکړل. خالد بن سعید پاڅېده او ویل: زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنه منم او ام حبیبه ورته واده کوم. له دې وروسته یې ترې مهر واخیست. نجاشي د پیغمبر علیه السلام د دې نکاح ولیمه وکړه او ویل: کینئ، کله چې پیغمبران واده کوي دا سنت دی چې د واده ډوډۍ خلکو ته ورکوي. بیا د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها کور ته راغلل او هغې ته یې مبارکي وویله. له بل پلوه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په مدینې منوره کې د دې واده په خوشحالۍ غوښې او ماته ډوډۍ د ولیمې په توګه ورکړه. دا هغه واده و چې له مخې پیغمبر علیه السلام زرګونه میله لرې د یوې غمجنې ښځې زړه ټکور که او لاس یې ورته ورک. دا هغه ښځه وه چې د اسلام لپاره خپل کور، کلی، خپلوان او پلار پریښي وه او د الله په لاره کې قربانیو ته ملا تړلې وه. د نجاشي خادمې د خپلې کورنۍ ډالۍ، عطرونه او خوشبویانې ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ته ورسولې او ویل: پاچا خپلو ښځو ته امر کړی چې تا ته خپل ټول ښکلي عطرونه راولیږي او یوې ښځې ته امر کړی چې د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها لپاره د واده جامې تیارې کړي او بیا یې پیغمبر علیه السلام ته ولیږي. له دې وروسته ام حبیبه بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو د میندو په قطار کې راغله. الله رب العزت هم د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ټول غمونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په واده کولو باندې جبران کړ. ابو سفیان چې د پیغمبر علیه السلام له سترو او سختو دښمنانو څخه و، کله چې هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلې لور له واده خبر شو، ویل: زه د ده مخه نشم نیولی. اوس چې وروسته څه پیښیږي دا به اورو قدرمنو اوریدونکو، خو له یوې دمې نه وروسته. څښتن ورکړی قدر وکعبې ته، څښتن ورکړی یو زړه راښکونکی اطمینان بښي سینې ته، څښتن ورکړی قدر وکعبې ته، څښتن ورکړی څومره په مینه مسلمان ورځي مکې ته، څښتن ورکړی قدر وکعبې ته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ابو سفیان
چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام له سترو او سختو دښمنانو څخه و. کله چې هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلې لور له واده خبر شو، وی ویل زه د ده مخه نشم نیولی. میاشتې او ورځې تیرې شوې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په حبشه کې له مهاجرینو سره یو ځای شپې او ورځې تیروي. کله چې په مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ځای پر ځای شو، عمر بن امیه ضمری نجاشي ته ولیږه تر څو په حبشه کې پاتې مسلمانان مهاجر مدینه منورې ته راستانه شي. عمر بن امیه دوی په بحر کې په 2 کشتیو کې راسپاره کړل او مدینه منورې ته یې راورسول. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته د هجرت په 9 کال راورسیده. دا مهال د خیبر غزا په سختو شیبو کې روانه وه. کله چې مسلمانانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیبر غزا کې بریا لاسته راوړه، یوه خوشحالي پر 2 خوشحالیو بدله شوه. دا ځل د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها سره ملاقات تر نورو ملاقاتونو بدل و. دا ځل پیغمبر علیه الصلاة وسلام د هغې په اړوند یوازې یو پیغمبر، لارښود او معلم نه و، بلکې له دې وروسته یې پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو خاوند او خپله ام حبیبه د مؤمنانو له میندو څخه وګرځېده. رمله بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها له غښتلي ایمان او قوي عقیدې سره د نبوت کورنۍ ته داخله شو. دا چې رمله د ابو سفیان لور وه او د یو پیاوړي نسب خاونده وه، همدا لامل و چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام له نورو میرمنو سره اړیکې هم ښې وې. هغوی هم د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها دې نسب ته د احترام په سترګه کتل. له بله پلوه د واده پر مهال ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د 40 کلنۍ په عمر کې وه. خو ام حبیبی رضی الله تعالی عنها د نسب غښتلتیا د غوروالي معیار نه باله. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ام حبیبی رضی الله تعالی عنها او د هغې لور ته ځانګړې پاملرنه کوله. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره په څنګ کې ام حبیبی رضی الله تعالی عنها هم سکون او آرامتیا پیدا کړه او ټول غمونه یې هیر کړل. خو یو ټکي چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها به تل په غم کې اچولی وه، هغه دا چې پلار یې بتپرست او د ګمراهي په تیارو کې پټ و. له خپل خاوند او پلار ترمنځ پرله پسې نښتو او جګړو به ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ډیره دردوله. کله چې مسلمانانو له مشرکینو سره د حدیبیې سوله وکړه او بیا دا سوله د مشرکینو لخوا ماته شوه او ابو سفیان له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته د سولې د تړون د غځولو لپاره راغی، دا مهال د ابو سفیان د لور ام حبیبې رضی الله تعالی عنها دریځ ډیر روښانه له ایمانه ډک او غښتلی و. ابو سفیان په خپله ځیرکتیا په دې پوه و چې د دښمن په کور کې لور شپې او ورځې سبا کوي. ښایي هغه ورته سفارش وکړي. هماغه و چې ابو سفیان د خپلې لور ام حبیبې رضی الله تعالی عنها کور ته لاړ. ډیره موده دوی سره یو بل نه و لیدلي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل پلار په راتګ ډیره حیرانه شو. مخامخ ورته ودرېده، نه پوهېده څه وکړي او یا ورته څه ووایي. دومره ترې لار ورکه شوه چې خپل پلار یې کور ته د راننه ایستلو لپاره هم دعوت نه کړ. ابو سفیان په خپله سر کور ته راننوت او اراده یې وکړه چې په بستره باندې کیني. کله چې ام حبیبې رضی الله تعالی عنها دا حالت ولید، ژر یې بستره ټوله کړه او اجازه یې ورنه کړه چې پلار یې پرې کیني. ابو سفیان په ملامتیا له خپلې لور پوښتنه وکړه، لورې دا بستره څه تر ما غوره وه چې ورغبرګه دې کړه، ټوله دې کړه. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ورته ځواب ورکه،
دا د محمد رسول الله بستره ده او ته یو مشرک انسان یې، نه غواړم چې ته پرې کښېنې. دې ته ایمان وایي، دې ته عقیده وایي. ابو سفیان په ډیر دردېدلي غږ وویل له ما وروسته تا ته ډیر شر در رسېدلی. په ډیره غصه یې له کوره ووت. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د اسلام او د نبوت له کورنۍ سره ډیره وفا څرګنده کړه او دا یې ثابته کړه چې د شرک نجاست هر څومره نږدې انسان کې هم وي باید مخی ونیول شي او په اسلامي ارزښتونو باندې ورته غوروالی ورنه کړی شي. د هجرت په 8 کال د مکې فتح ستره بریا وه. له دې وروسته د اسلام ستنې لا غښتلې او اسلامي دعوت لا پراخ شو. خو ام حبیبې رضی الله تعالی عنها داسې فکر کوو چې د مسلمانانو 10,000 لښکرې چې له مدینې منورې څخه د مکې مکرمې په لور ووتلې، ګمان یې کوو چې دا لښکرې به قوم له منځه یوسي. دا حالت هغې ته ډیر سخت او درناک معلومېده. ګمان یې کوو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د لښکرو بریا دا معنا لري چې د هغې قوم پلار او ټبر به یې له منځه ځي او له هلاکت سره به مخامخ کیږي. د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها په ذهن کې له دومره احساساتو د راپیدا کېدو سره سره بیا هم هغې داسې کار او خبره نه کوله چې الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خفه شي. هغې به تل دا دعا کوله چې الله رب العزت پلار ته د اسلام هدایت وکړي. خو د مکې د فتح ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهربانی، نرمی، عدالت او انصاف یوه نمونه وګرځېده. د ام حبیبې رضی الله تعالی عنها د پلار ابو سفیان ویاړ، فخر او لویي ډیره خوښېده. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها هم غوښتل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پلار ته یو څه ځانګړنه او ویاړ وروبخي. د مکې د فتح په ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دا فرمان صادر کړ: څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شي هغه به په امن کې وي، او چې چا ځان پسې دروازه بنده کړه هغه به په امن کې وي، او څوک چې مسجد حرام ته داخل شي هغه به په امن کې وي. کله چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل پلار د اسلام راوړلو خبره شوه ډیره زیاته خوشحاله شوه. په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ام حبیبې د پلار ترمنځ هغه اوږد کشمکش پای ته ورسید چې نوموړی یې له خپلې کورنۍ او کلي محرومه کړی و. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له 4 زیات کلونه تیر نه کړل. د هجرت په 11 کال مهربانه خاوند د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وفات کېدو سره خاوند د ژوند ملګری او ملاتړ له لاسه ورک. هغه خاوند یې له لاسه ورک چې د غربت په دردېدلو شیبو کې ورته له زرګونه میله لرې ځایه د مرستې، تسلیت او ډاډ لاس ورک. داسې لاس یې ورته ورکه چې په حبشه کې د خپل لومړني خاوند بیدیني، ارتداد او ظلمونه هیر کړل. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 حدیثونه روایت کړي دي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر کټۍ حبیبې رضی الله تعالی عنها او د هغې وراره عبدالله بن عتبه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه او خریه ابو سفیان بن سعید بن مغیره رضی الله تعالی عنه له ام حبیبې رضی الله تعالی عنها څخه بیا ځینې حدیثونه روایت کړي دي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها له 70 کلونو په زیات عمر د هجرت په 44 کال کې وفات شو. کله چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وفات کېده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټولې میرمنې او خپلې بنې را وغوښتې او له هغوی یې بخښنه وغوښته. عایشې رضی الله تعالی عنها ته وویل زما او ستا ترمنځ به هغه څه پیښ شوي وو چې عموما د بنو ترمنځ پیښیږي. الله رب العزت دې ما او تا ته بخښنه وکړي. عایشې رضی الله تعالی عنها ورته بخښنه وکړه چې له ورایه پر مخ
د خوشحالۍ نښې راښکاره شوې. په ډېرې خوشحالۍ وویل خوشحاله دې کړم، الله دې تا خوشحاله کړي. همداسې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام له بلې مېرمنې ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره هم وکړل. هغې هم ورته بښنه وکړه. له دې وروسته په ډېرې خوشحالۍ ام حبیبې رملې بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها له دنیا سترګې پټې کړې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په مدینې منوره کې د بقیع په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها له ځان سره د غوره نسب او غوره خاوند، غښتلي ایمان، قوي عقیدې او د الله په لاره کې د هجرت ویاړونه له ځان سره یوړل. الله رب العزت دې د جنت په تلپاتې نعمتونو باندې ونازوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. ژوند کې حبیب ته غیر څښتن ورکړی، قدر وکعبې ته څښتن ورکړی. زمزم ته ژوند کې حبیب ته غیر